ملالۍ شینواري ولسمشر ته ولې پیغور ورکړی دی؟ ملالۍ شینواره څه وایي او څه غواړي په دې ویډیو کې وګورئ. د ولسمشر غني یوې مخکینۍ سلاکارې ملالۍ شینواري له نوموړي غوښتي چې د ښځو د جوړېدونکي عالي شورا له مشرۍ لاس په سر شي. ښاغلي شینواري په خپلې ټویټر پاڼې لیکي چې د یادې شورا جوړېدل اړین ګڼي، خو د شورا د غړیتوب لپاره د غوراوي چارې نه باید نارینه‌و په لاس کې وي. شینواري زیاتوي د ښځو د شورا جوړېدل اړین ګڼم، خو که د شورا د غړیتوب لپاره د غوراوي چاره د ځینو نارینه‌و چارواکو په لاس کې وي نو له هغې چې بیخي جوړه نشي خبروي. ملالۍ شینواري دغه راز ویلي چې د وړ کسانو لیست د قومونو او ولایتونو په پام کې نیولو سره باید د ښځو له خوا ترسره شي او د مشرۍ چاره یې هم باید انتخابي وي. د ښځو عالي شورا د جوړېدو فرمان څو ورځې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني صادر کړ. دغه فرمان له مخې د یادې شورا د دارالانشا چارې په د جمهوري ریاست د چارو ادارې او ښځو چارو وزارت پر غاړه وي. د فرمان پر بنسټ د دغې جوړېدونکې شورا غړي به د والیانو، ښځینه مرستیالانې، د مدني ټولنو او ښځینه حقونو د مدافع بنسټونو او استازي او د نورو دولتي او نادولتي ارګانونو کسان وي. په فرمان کې د شورا مشري ولسمشر غني ځان ته ساتلې ده. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو م تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.